بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو لیدونکو، د تشریح احصایې د لړۍ په نوي درس کې دا ځل غواړو 5م چاپټر شروع کړو چې هغه زموږ او ستاسو د انحراف څخه وروسته بل همدا هغه سره ورته تړلی درس دی چې د سکیونیس په نامه یادیږي. سکیونیس په پښتو کې موږ تاسې سکیونیس ته غځېدلی وایو. غځېدلی حالت، د ډاټا غځېدلی یا خپوروالی یا غځېدلی حالت، دې ته سکیونیس وایو. سکیونیس په صورت عموم کې د څه په حساب کاریږي؟ کله چې په ډاټا کې سایمټري وجود ونه لري. دا اولین تعریف د سکیونیس دی. کله چې په ډاټا کې سایمټري وجود ونه لري، یعنی څه موجود وي؟ په ډاټا کې اسایمټري موجوده وي. اسایمټري د سایمټري ضد ده، یعنی په ډاټا کې خامخا د زنګولې د شکل چې کله موجود وي د هغه څخه تغیر خوړونکی واوسي. څرنګه دا کولی شو موږ پر یو ښایسته ګراف باندې وښیو. که چیرې په دې ترتیب سره موږ او تاسې نارمل ډیسټریبیوشن کرو ولرو، دا زموږ او ستاسې نارمل ډیسټریبیوشن کرو دی، او دا پر مابینځي نقطه باندې داسې موږ راولو کته کو. موږ ته په قاعده کې ویل کیږي چې دغه مرکزي نقطه چې دلته په لاس راغله، دا نقطه معمولا د میو څخه عبارت ده، چې دا هم میو دی، هم یعنی معنا هم مین دی، دا هم مود دی، او دا هم میډین دی. دا ټوله په دې کې شامل دي. مګر د دې لپاره چې په دې موږ لا ښه پوه سو، دا ټوله په قاعده دلته دا مساوي کیږي په 0 سره. نو دې خواته چې هر تغییر راځي، یا دغه د زنګولې شکل له لوړه خوا چې د غونډۍ دا که راسته طرف ته ډیر میلان کوي، نو موږ وایو چې دا سکیونیس کوم ډول سکیونیس دی؟ پازیټیولی سکیود دی، یعنی مثبت لوري ته غځېدونکی دی. پازیټیولی سکیود دی. مګر که چیرې دا منفي جهت ته دغه اوږده لکۍ چې یا لانګ ټیل ورته وایي تلله، بیا موږ وایو دا نیګیټیولی سکیود دی. نو دوه ډوله سکیونیس مو پکښې وپېژندل. کله چې سکیونیس رامنځته کیږي، یو شی تاسې یاداشت پکښې نیسئ چې یو طرف یې لانګ ټیل کیږي او بل طرف به یې خامخا شارټ ټیل کیږي. دغه یو بله عمده برخه ده. د سکیونیس په قانون کې چې نارمل ډیسټریبیوشن برخه نیول کیږي، دې طرف ته هم سیګما ایښودل کیږي، دا طرف ته هم سیګما ده، چې هغه منفي جهت سیګما ده، دا مثبت جهت سیګما ده. نو په کم حالت کې موږ پوهیږو چې دا مثبت لوري ته ځي او یا منفي لوري ته ځي. په داسې حالاتو کې موږ کولی سو ډیر اسانه تحلیل د دې څخه وکړو. نو که چیرې درې شیان خو موږ لرو، که هغه سایمټریک و، یعنی بالکل منظم و، هیڅ غځېدلی حالت ونه لري ډاټا، لکه د زنګولې په شکل پر منځ چې نیمه کې دواړې خواوې یو بل ته مساوي اوسي، په داسې حالت کې ستا او ست د درې واړو، که مین دي، که موډ دي، او که میډین دي، مساوي د 0 سره کیږي. مګر که چیرې مثبت لوري ته غځېدلی واوسي، یعنی پازیټیولی سکیود واوسي، په داسې حالاتو کې زموږ او ستاسو اوسط د مین چې دی، هغه دلته به زه جدا درته یاداشت کړم، زموږ او ستاسو مین لوی دی تر میډین، او میډین لوی دی تر موډ. دې خواته که زور وکړي، نو د موډ پر دا طرف راځي. یعنی که چیرې زه اوریجنل شکل دلته جوړ کړم، مثال پخوا به دلته و، موډ اوس پر دغه ځای راغلی، مین پر دغه ځای اوس راغلی دی، دا زما مین دی، او دا منځنۍ نقطه مثال چې راغله دا میډین دی، او دا طرف ته چې راغلی چې منفي خواته روان دی دا زما موډ دی. نو موږ ویلی سو چې مین تر میډین غټ دی او میډین تر موډ لوی دی. مګر که چیرې نیګیټیولی سکیود و، په داسې حالت کې بیا څه رقم کولی سو؟ که نیګیټیولی سکیود و، بیا معکوسه رابطه ښیي په دې ځای کې. کله چې معکوسه رابطه یې وښوله، نو په دا ځای کې بیا موږ ویلی سو چې دا طرف چې دی دا زموږ او ستاسو مین دی،
دا زموږ او ستاسو میډین دی او مثبت لوري ته چې دلته پروت دی هغه زموږ او ستاسو موډ دی. نو هلته هم یو فارموله جوړېږي چې هغه به عبارت د څه څخه هغه به موږ ته ویل کېږي چې موډ لوی دی تر میډین، میډین لوی دی تر مین. نو د دې څخه دا معلومه شوله چې په دواړو جهتو کې یو جهت او بل جهت موډ او مین دي، دلته مین او موډ دی. نو دا معلومه شوله چې سکیونس موږ او تاسو ته د موډ او د مین په منځ کې د هغه د فاصلې د سنجش راښول موږ ته چې شي راښيي؟ سکیونس راښيي. نو سکیونس په صورت عموم کې چې کله موږ او تاسو راباسو نو یو شرط په دې کې لازم دی چې موږ په دې کې خو ابسولوټ ویلیو لرو یا ابسولوټ میجرمنټ لرو، مګر د دې لپاره لکه موږ چې په انحراف کې خبره ور باندې وکړله ټوله تمرکز پر کو ایفیشنټ دی چې کو ایفیشنټ برخه پکښې کې مراعات سي. کله چې کو ایفیشنټ برخه پکښې مراعات کیږي نو موږ د ځینو مختلفو علماو د راایستل سوو فارمولو څخه کار اخلو تر څو په سکیونس کې استعمال سي. سکیونس یوه بله تر ټولو لوړه او عظیمه دنده یې دا ده چې موږ ته د ډاټا نارملټي په برخه کې خورا اهم رول لري. ډاټا نارملټي چې د خیره بیا یو مفصل درس ور باندې جوړوو چې موږ په کم حالت کې کولی شو یو کوانټیټیټیو ډاټا راکول سوي وي او موږ معلوم کړو چې آیا دا نارملټي قانون پاس کړی او که نه دی. په هغو کې یو ډول ټیسټ د سکیونس ټیسټ دی چې باید وکتل سي. نو موږ کوایفیشنټ اف سکیونس غواړو معلوم کو، یعنی موږ د سکیونس معلومو چې مثبت دی که منفي دی د هغه ضریب ګورو. نو څلور ډوله فارمولو سره موږ او تاسې مشاهده کیږو. معمولا څلور ډوله فارمولې دي. لومړنی ډول فارموله چې معمولا ډېر مشهوره ده هغه د کارل پیرسن دا خپله احصایه شنونکی و، ډېر مشهوره و کارل پیرسن. کوایفیشنټ of skewness د فارمولا په دې ځای کې به زه شارټکټ ولیکم په جې سره شو او چون کې ټوله خبره د موډ او د مین په ترمنځ ده نو دی هم فارمولا ورته لري چې مین منفي موډ او دا ټوله تقسیم پر سټانډرډ ډیوییشن یا معیاري انحراف. که تاسې فرض کړئ د مثال په توګه موږ ته موډ نو راکول سوی داسې ډاټا شته چې په هغه کې موډ نه موجود خصوصا په غیر متمادي ډاټاو کې. نو بیا بله فارموله هم کارل پیرسن ورته لري. په داسې اوقاتو کې به وایي تاسې د صورت برخه تغییر کړئ 3 ضربې مین منفي میډین 3 ضربې مین ماینس میډین تقسیم پر همهغه سټانډرډ ډیوییشن. دا به د کارل پیرسن په ذریعه تاسې ته ځواب راوباسي. دی وایي کارل پیرسن وایي که زما په طریقه حلیږي نو زما ځواب د جې به د منفي 3 اند مثبت 3 په منځ کې به قرار لري. د دغه رینجونو په منځ کې ځواب زیو راځي. د دې څخه وروسته بل ډول چې موږ او تاسې پیژنو هغه د باولیز. د باولی دا یو بل عالم دی. باولیز coefficient of skewness دی. باولیز نوموړی تخنیک چې کله رایستی هغه هم یو فارموله ورته جوړه کړله. د هغه فارموله بیا موږ کولی سو په دا علامه وښیو چې اس بی یعنی سکیونس د باولی غواړو پیدا کړو. د ده ګرده کار د کوارټایل سره دی چونکې د ټوله فارموله د مین موډ سره ارتباط نه لري. د بیا د کوارټایل پر حساب باندې رایستلې ده د سکیونس ضریبونه. نو په دې کې د وایي چې وایي تاسې Q3 د Q1 سره جمع کوئ منفي 2 میډین 2 ضرب میډین دا بیرته تقسیم پر Q3 منفي Q1. اوس په دې ځای کې تاسو ته سوال پیدا کیږي چې Q3 او Q1 څه دي؟ Q3 دریم کوارټایل دی او Q1 اول کوارټایل دی. نو د هغه لپاره هم بیا تاسې فارمولې لري. فارمولې تاسې په دې ترتیب سره لیکئ چې Q3 مساوي کیږي
L جمع که چیرې ستاسې یاد وي H پر F او موږ په دې ځای کې 3N پر 4 ماینس CF درلودی او همدارنګه د Q1 لپاره L جمع H پر F تقسیم N پر 4 په قطع 3 نسته ماینس CF موږ ته چې شي په لاس راکوي بالاخره موږ ته Q1 او یا Q3 په لاس راکولم. د دې څخه وروسته بل ډول چې ډېر اساس دی غواړو خبرې ورباندې وکړو هغه د کیالیز په نامه دی. کیالیز دا بل علم دی چې دریم ډول کوئفیشنټ د سکیونس راایستلی دی او چون کې سکیونس په معمولا د ډاټا په نارمالټي کې یو مهم درس دی ځکه علماو په دې برخه کې ډېر کار کړی دی ترڅو دقیق اړخ ته دی نږدې سي او په صحیح توګه سره وکولی سي ځواب راوباسي. نو کیلیز کوئفیشنټ خپله دوې فارمولې لري خو چا مشهوره فارموله یې د هغه یې موږ لیکو. کیلیز سکیونس مساوي کیږي یا اس کې یا کې اس کولی سي په ارشي نښاني کوي خو هدف مو یو وي ورته D90 minus D10 minus 2 median دا تقسیم پر D90 minus D10 کله کله بعضی دا د یوازې او یوازې د D9 په شکل لیکي او D10 بیا یوازې او یوازې د D1 په شکل لیکي چې بیا کله د کیلیز کوئفیشنټ اف سکیونس په فارمولې ته راځو بیا به دا هر یو جدا هلته تشریح کړو چې دا کومه برخه تشکیلوي. څلورم ډول چې دی هغه د مومنټ پر اساس باندې د کوئفیشنټ راایستل کیږي. مومنټ کوئفیشنټ اف سکیونس دی. په دې طریقه کې بیا تر ټولو مهم یوازې او یوازې د هغه فارموله ده چې په دې ځای کې موږ کاروو چې هغه MS کولی سي موږ کار کړو دلته میو 3 کوئفیشنټ دی تر جذر لاندې میو 2 په د مکفتوان دا زموږ او ستاسې څلور ډوله د کوئفیشنټس اف سکیونس دي. ولې په دنیا کې چې مشهور دي او ډېر کار ځینې اخلي یو باولی دی او دوهم یا اول کارل پیرسن دی او دوهم باولیز دی چې ډېر زیات قابل استعمال دی. بعضې اوقاتو کې کیلیز هم کاروي مګر د مومنټ استعمال نظر و دغه تخنیکونو ته چې ډېر زیات معتبر دی ډېر کم کاریږي. په راتلونکو ویډیو کې به موږ په مختلف ډولونو سره پر دې باندې مثالونه حل کړو ترڅو وکولی شو موږ معلوم کړو چې د سکیونس درجات سره کم راایستل کیږي او څنګه تحلیل کیږي.